Betul ya? Ma kota karaga. زبچه پورته زه شابه زه السلام علیکم. وعلیکم سلام څنګه دې خیر ټیک ټاک خیر دی جی ویلې اجازه کار دی کنه ملک صاحب یو غټ ګیلې راغلم یاره داسې کار دی ته خو چې کله راځې نو بس صرف ګیله به وروړې چېرته د خوشحالۍ زیری دې رونه لاخلي هوا یې څه ګیله را ملک صاحب خفه کېږم تا چې سړی ګیلې راځي کنه داسې ورته مه وایه ځکه چې ستا لپاره ګوره موږ اوټ غواړو د خلکو سټ ته دانګو نور څوک سروي د دې مخکې خبره یې څه وکړه د اوټ خبره مې د کلي مشر مې دې زری ده ښځه یو کار وکړه دا وایه دا کم سپېره کسو پرېږده دا کم سپېره کسو چې ورته وي چې ځاله اوټ جوړ کړې نو ستاسو مطلب دا دی په دغه کې تاریخ کې به یو نوم پیدا شي قدر به هم جوړ شي عزت به هم جوړ شي هغه خو ماله پر سپېمو ور دننه که دغه یې اوټه خبره کوه بس خبره کوه ځه چې هغه وخت اوټونه راشي نو ګاډي کې به دې سره روغ کړو داسې به کېږي دا خو چې پیسې ووې ملک صاحب بس پرېږده که نه سړیه زم د دې کلي مشر یم دا به چغې مه وه څه خبره ملک صاحب دا سویمه ورځ جګړاګانې کېږي او ټیک شو پته راته بېګا چې کم دی زما د کورم کلا شوې ده د اوبو موټرې وړې وې ټیک شو نو دې سره به څه کوو درته او دوی ووایه څوک خبرې ویم درته چې که نه څوک زمونږ د کلي هغه ساده ګل ساده ګل دا غلاګانې کوي شلو کسانو راته وویل چې همدا ساده ګل کوي بل سړی نه کوي یو خبره مې یاد ساته د دې اسقا ځای چې دا غټه خبره په دې چونګړې خوله راوباسې که نه نو لږ سوچ کوه ګورې که هغه وایي چې ما نه ده کړې نو بیا به خفه کېږي نه السلام علیکم. وعلیکم السلام چانسي څنګه خیر دی راځه کښېنه ته هم دا سپوره خاوره شکر ته څه سره ملک صاحب زمان غټه ګیله ده او د ده خبره صحیح ده دا څه ګیله ده ستا زمونږ د کوټې نه بېګا چا شیشه کوزه کړې ده مړه یاره کو خفه کېږي نه نو دا ټولونه غټ غټ خو ته ښکارېده شکل دې ورته جوړ دی دا تاسو او تا نه چا پټه کړې ده دا همدغه ساده ګل دی بل څوک نشته په کلي کې ساده ګله نو څوک شته نه که نه نو څوک اعتبار دې څوک نه کوي چې دې به دا شی کوي ښه ته یو کار وکړو چانسي ته لاړ شه او ساده ګلې مالې لاس نیولې دلته راولې شابه په هر ځای کې مې را چې پیدا په هر ځای کې را پیدا یې کراله مړه زه خو په شرمونو بس دا دې لاړم او رالم اوسې دی یې غوږ دې نیسم او دلې راوړم شابه زر یې راوله نه بچیا هلکه هغه پلار خو دومره ښه سړی دی خو چې دا کمینه څنګه داسې غل شو یاره ملک ته خو دا شیزونه نه کوله ملک صاحب یو پیری چینل څه چې هسې خفه کېږم ستا دا خوله چې ده دا رچې او قابله نه په دې باندې شیدلې اوبه څښه چینیانو وایي چې څوک یې شیدلې اوبه څښي نو مطلب خېټې به هم نه پړسېږي او ګیس به هم نه جوړېږي خفه کېږم هغوی هغه نور غوښان هم خوري موږ خو مسلمانان یو چیس کو روټۍ خورو زه خیر دی بس ملک یې نه کړي څه ګپ شپ سړی خو نه ښځه ورګه نوکر راشي ورته به ووایه ونه وستې پې نه نه به ووایه د کال عمر ورځ په پټي کې تېره شي څوک در پسې چیو په نه راوړي دلته د غواګانو غم هم کوه هلکه ساده ګله سلام علیکم څنګه دی ظالمه زه خو په تا پسې ګرځېدم مړه د پټي ته تېر یم او په دې کولمو باندې مې درد لوګې راته نه به پټي ته چا چای راوړه نه ډوډۍ راوړه نه اوبه راوړئ خیر شه چې روټۍ پرېږده وه خو زه دې سوچ کې یم چې ته دې ملک صاحب ته دا ګران څنګه یا پریمن یا مودنې ما ته اوسه پورې زما بد وښیه چې ما چا سره بد څه کړي نن سبا وخت کې چې چا سره بد نه کوې که نه هر سړي ته به ګران او که نه شیطانت دې کوو چا سره بد کول د بل به هم بدې شي چا سره چې بد نه کړي هغه به هم بدې شي دا خبره خو یې صحیح ده دې په تا پسې راولېږلم کو ساده ګل دې په هر ځای کې ولیدو ویل زما ډېرې ته بیا راولې او د ګډ پروګرام یې دله کړی دی او د ګډ په هغه لم کې دله وریجې پخ کړي دا څه وې او که نه پریمن لکه زما خو کولمې ډېرې خوږې لوګې راته او دونه غټ تاوان ته څه ضرورت هر څه پکې دي او خو زه په دې سوچ کې مې چېرې دا پته نه لګي قسمت دې ښه دی نو یو خبره در کومه که نه خلک وایي د ګډ غوښه ډېره دې ته ګرانه ده او زما په ډېر غټ ارمان دی چې د ګډ دا غوښه نه ده دا خو ما چېرته خوړلې وې
د نمک منډۍ خلک صفتونه کوي که نه نو زما مطلب دا دی دونه خرچي چا سره چرته وي دونه پیسې کړي دي نمک منډۍ کې به یې تیکو کړی وخوړو خدای راته چانس میلاو شو لکه په کباړ کې چې ته پتلون میلاو شو خدای دې هغه ارمان پوره کړو که د ایمان سوال دې کړی وی اما خدای قبول کړ زه چې ځو راځه راځه جديده کې دې څو د نو څه شي جوړ کړه پرانا موږ نه کاری چې ټیس کا چې راولا یو څه بیا دې ډېر غټ تاوان دې کړی ته چې ما ته اډر وکړې که نه او دعوت راکړې زه ستا څنګه شکر کوم قبلومه نو دې غټ ته پکې څه ضرورت و چې تا لاله و نن سبا د ګټ دی نه خبرې یو لاس روپۍ د ګټ دی تا پکې د ګټ په لیم کې ورېجیم به خبرې نه د اقسام دی جاته نه کوم ملک نه خبرې دا وکړه په لومړي ځل به د ګټ غوښه وکړم ما په زندګۍ کې د ګټ غوښه نه ده خوړلې تاسو کار دي ولې نه هغه روجي دی وروړي دي او سره دا شټینګ مو سره وړه شټینګ څه وتا ته خبرو ته دا ګټ کې سپاره کم نشته دا خېټه د سینما او دا روجي په کې چې د سپاره غوښه مونږ خو ښه تا خو دې ذلیله کا تا خو زه په شرمونو په دې علاقه کې زما سلومو د چا نه شیشې پټې د چا د حجرې نه چې کوم دی کټونه وړې میزونه وړې ولې خیر خو دی ځوکه شو په ایمان ما په زندګۍ کې غلا نه ده کړې او نه غلا کوم او نو غل خو داسې نه و چې ما غلا کړې ده نه تا د اوبو موټر نه دی وړی نه ورګه همنډه صبر وکړه تا په کوټې نه شیشه نه ده کوزه کړې په ایمان کې دې خبره دا خو دې ذلیله کا یو داسې چانه خو غلا کوله ته دوی ته وګوره دا خو په خپل غلا ښکاري زه وته پاتې راوستم په شرمونو دې شرمولو ما دا څه کار دی خو راشه من کړه دیوان نه غړ سنگر میز دی زه ستاسو په شیشه څه کوم هغه شیشه نه یادې پلار دی چې بار په کوټه کې هغه سولر او دغه وته ورکوټه خو دې پکې نه چې داسې تاویږي هغه شیشه یادې اے مالک چې په ایمان کې دې خبره ما به ځم وړي پر هغه له ګورې ما د خبره داري غړ راکړې چا راته ګوت کوتي بلکې غړې سره بداري چې دم دې کمزور دی اوس په زستار دې لکه نه کوچانه جوړم یې وخه یو خبره مې وره مو چکی اور خپل ډیر مو دا غواړه وا سونګي وځه یو بر خپل ډیر نه واځي کله چې ته خپل وازه کې کنه نو ما یو بوډې نه یو الله دی وبخي چې هغه کله ما نو وغوښتنه دا یو وخت به نه دی وخت لاړو دا بل به دې ته لاړو پیسې ده کا پیسې نه زباداره چې دا سکار به بیت بوالي او د دې کلی نه وځي ښا ستاده لاس اوس په شرمونو شربېدم مالک چې په ایمان کې ماغلا کړی په ژوند کې مغلا نو کم غلطه خدای زوی کم غلوی چې ماغلا کړی دا خو چې غلو کې بیا ایمان را کړی د کلینه بوزي او نن بوزي شابه کوم خبر زما غم خوا چې زه ملک صاحب او زما د شیشې هغه تاوان به څوک راکړي پیسې پرې دې را جوړه خو خورې کا به دا کلی په پرېدم کنه د څه پیسې شابه دا قواله ډوکی سیدوزا ځان سره بیک والو چې ودی نه وینم شابه خدای ذلیله که دا خو بیا پته نه لګي ځه اره تاسو دې ښه په شابه زه مالک چې موږ چې دسته چې دې نو سره باندې بوتاړو موږ شابه زتم ځه خدای ذلیله کا سره څه ټینشن ما مال وروړې چرته خوشاله زیر مرونه له کمینو دونه خسته کړې ورانه دې خلکو له صفات دي ما ته خو زما ګناه وای کنه چې زما ګناه سره وې کړی نو ځه زما دا زه خو به باسمه یو ورځ به مقرر شي چېرته خو به مقرر شي ये रात है ये मौसम नदी का किनारा लगा था जबार सा कहीं ताला से शेर लगा तो मगरमच्छ था زه خو خفه یم څه پریشاني یې مخې ته راغلي خو دا ورته ووایه که نه چې تا را مخ ولې پټ کړی دی ما چا ته مخ کاره کړی دی هغې باندې مصیبت راغلی دی چې چا ته دې مخ کاره کړی نو په هغه مصیبت راغلی دا څنګه خبره ده چې ته چا ته مخ وښه مصیبت پرې راځي یو کار نه کوې ما ته خو پیسې نغدې نشته دی که نه خیر دی په کاته کې در باندې یو کار کومه نو بیا به درله درکړم د کار نه پسو 500 روپۍ ورځ به درله در کومه او ما څه ګرځه صحیح شوه صحیح ده او زه دا وایم چې دې سړي ته مخ کاره کړه هغه ته به مخ کاره کړې
او دې سړي ته مخ کاره که هغه ته به مخ کاره کې کړې نورې چا ته مه ښایه صحیح شوه خو ما ته مخ مه ښایه ښه صحیح شو صحیح شو راپاڅه راځه هله راځه اوس به ځو راځه په دې لنډه لار ورځو راځه چې دا غل د کلي لاړ شي که خیري که نه نو بس ټولې لانجې به سمې شي خو چې ګورې غلا ده خو چې ګورې غلا ده مصیبت دی داسې دي دا خره ملک صاحب د غټه خبره وکړه چې ځې به د کلي به ځې هلکه ساده ګله دا څوک دي دا مېړه یې مېړه دی خدای راته وایي چې ته رانه سره کوي نړۍ تاوېږي دا تاوېږم چې تا اوسه پورې لا کوي نه یې پرېښي روان یم کړه دې مه چوه ښه پوښتنه روان یم ځان ته مې بیک هم راخیستی او دا نیکه مې ځان سره روان کړی دا دې غټ کار وکړو چې دا ناسور ځان سره بوځې دا ناسور به مونږ ته په کلي کې نه پرېږدي ځکه ته خو به لاړ شي بیا به دې غلاګانې کوي د جوماتونو نه په دروغ الزام هم رامنې لګولي خو یو کار وکړه مړه زما د دې نکاح اخري دیدن وکړه او بیا د مرګ د ژوند څه پته نه لګي او نه ولې چې دا دیدن وکړو که نه څه به وشي نو وینې موږ خو بیا نه راځو او دا خبره ده ټیک ټاک کاره کوه د مخ چې وې کوم دیدن زما نیکه ورته وګوره الو سلام علیکم وعلیکم السلام خسته ګل کاکا خبرې کې او ګلاب ښایسته کاکا جی یو خبره مې راته کوله ستاسو کوټه را پرېوتې ده ها او ستاسو کور والا پکې ګیره شوې ده بش پې را پرېوتې دی بچ خو ده که نه نه مړه ده وایي. خو ما ویل چې تاسو کوم ځای کې لږ زر راشئ په پټي کې ملک صاحب دا لږ ورغلی وم نه دا دې سوریه ظالمه دا خو زما وایي کور مې روان شو خدای پاکه دا دې 2 منټه کې درغلم 2 منټه کې تاسو خدای ذلیل او خوار کا ذلیل او خوار کا د ښځې نه خلاص کړم بیا ظالمانو کوم ځای ګورې په ایمان چې ګورې په تاسو وکشه خدای مې وایي ښځې تا د خپلې پیسې ښه پوره میلاوېږي چې پیسې ګټې نو کله ناکله خو به بېعزتي خوري چې پردی مزدور شي خامخا نیک اکثر خپل شاګردان بېعزته کوي که نه لکه ساده ګوله ته لا تله نه دي کلي نه د روان یم ګاډي ته ولاړ یم بس دی ځکه نه پرېم نه مړه ما به دا نیکه را سره و بیمار و دا مې ډاکټر ته بوتلی و که نه ما زه به هم ځان ته بوځم خو تا ته مې خبره کوله څه ما بیا د مرګ د ژوند هېڅ پته نه لګي که نه زما د نیکه د اخري دیدن به دې کړی وی او د دې مخ ته به دې کتلی وی ډېر زیات کمزوری وی هسې بس بس حق ورسي او بیا به وایي بس ما ونه لیدو صحیح ده بالکل نیکه به ته به دې زه وګورم خو ګوره بیا ګوره په دې طرف را نه شي نه موږ روان یو موږ روان یو مخ ته وګوره هلکه دا رنګ راغلی الو خیر خیریت دی زه خو دلته دې پټو سره یم ها ای خدای دې بې خونه باسه میرا بړاوې دا شوې ښه ښه زه صحیح ده به زه دا دې درلم ده که بېغمه شي زه به له بندوبست وکړم ده دا څه په مصیبت واوښتو مړه وایي څه چلو شو څه چلو شو خدای مې بې خونه باسه به ځای ورته کېږئ که نه نو څه چلو شو ته خو ما پوهېږه ستاسو لاسه زموږ نه ښځه مټیزه د میرابړه سره لاړه ځای ورته کښېږئ مړه یاره مړه مړي دا پکې د مصیبت د اخلاق شو کله ناکله پکې د مصیبت هم ښایي ښځه ټیک شوه زاره بېغم اوسې بېغم اوسې یار اوبه شي مړه اوبه شي الله به خیر کړي سلام علیکم جی وعلیکم سلام ته راتلې نه کمینه تا ته خو ما وی چې بیک والو زرو زره دې کلي نه څه رالې بیک مې اخیستی دی جی همه صرف خپل نیکه ستا خواړه راوسته که نه چې موږ پاخه سوزو دې کلي علاقې نه ستاسو په وینا مانې نه مې ویل نه د ډېر غټ ارمان دی
چې د ملک صاحب سره میلاو شمه دا چاته مخ نه ښي پرهیز کړی خو تا ته بیا وښیي مت دا دامات هډوکي نه دي دا هم بوزه ساله بره د جنازې رم زم دې خدای ذلیله کا بیا د مرګ ژوند پته نه لګي ښځه ښکاره کا یاره خو زما یې که مه خو ته ښکاره که हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर वालेकुम सलाम खबरें कवा का ना सर जी आवाज نه راځي हेलो 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 सर जी ما تاسو ته خبره کوله جی او زمون په یو سایډ باندې چې په مین روډ باندې کوم ټرین دی کنه او ټول یو شان ته ورسته دي دا څه به یاره جی بس پته نه لګي خو تاسو ته ما خبره ولې ما چې زر ځان نه ورسوي خذ زدار بس تقریبا 10 منټه کې درانم ښه خدایم ذلیله که چراله نو څه مصیبت را باندې راغی یاره ای ملک صاحب په مخیری دي دندې یو پیرو ته بیا وګوره हेलो السلام علیکم سر वालेकुम सलाम بیا سری سر جی زمونږ د پټای سره اخوا کې بلخانه نه هغه ورغسته دي خدای ری تبا کې چې هغه ګورم پکې اوس وځي کمینو ای خدایم ذلیله کا بچیا ایره منم دی ډېر د کار سړی که نه وې دا یو خبره ته کومه چې چا پېژندلی نه واقع مه وپېژاندې یاره زه یې دا شکل ګورم که نه چې دا ستا څنګه شکل دی چې چا ته مخامخ شي ستا پې مصیبت را ځي یا الله خیر الو سلام علیکم بچه کوم ځای کې د نارنجانو باغ سره یم خیر شه ساده ګوره بچه هغه چینو باندې ته بکرارې غونډې وړل شوې هیا څه وایې پته نه لګي بچه څه چلو شروع تا خدای تباه کا نو که ما تا ته کتل هم تا به نه کتل کړه